ابو بکر ابن عیاش دا یو محدث تیر شوی دی چې کله وفات کېدو لوري جړلې نو د ویل یا بنیۃ لا تبکی اے بچوي ما په ما جاړه ما د قران کریم تلاوت د دې کوټې په دې کونج کې 24,000 مرتين چلیری زره کرتا ما قرآن په دیوه کوټه کې ختم کړی دی چلیری زره کرتا زما استاد سره خو وخت نه چې قرآن نه والو په کال کې چېرته تکړه سړی یو ختم مږي هغه هم کله وایي لکه په دماغ مې بوج دی او کله وایي ژبه مې نښلي ځکه قرآن خو نه راخلي یحیی ابن سعید په شل کاله کې د هر ورځ یو د قرآن ختم کړی دی شل کاله هر ورځ یو د قرآن ختم ځکه کتابونه لیکي دا سړی چې کله دفن شي او په قبر کې کېدي فیؤتا من قبل رأسه فرشتي ولر سر طرف نه راشي وایي عذاب ورکوو فتفعه قراءة الكتاب الله د قرآن تلاوت په دې ژبه کړی دی قرآن ورته مخه ودرېږي وایي خبردار دې سړي او د زنانه ته به څه نه وې قرآن یې دفاع کوي خو چې په دې ژبه دی د قرآن تلاوت کړی ثم یؤتی من قبل یدیه د ښي طرفنا د چپ طرفنا فرشتې د عذاب راشي موږ دې مړي له عذاب ورکوو فیدفع الصدقه صدقه ورته وایي خبرداره دې مړي ته به څه نه وې او ګوره چې صدقه د صدقې په شان دی صدقه چې صدقې په شان دی بابا دې مړ دی خاتم دې وکړو او دا غټ غټ د ښکارول ولا راوغواړه او بیا قاري صاحب ته وایي ته دوه سپاره وایي نه یې ووایه منه دوه